د پلار او زوی یوه ډیره حیرانونکې او عجیبه واقعه چې پلار خپل زوی سره په دې ضد و چې ته باید خپلې ښځې ته طلاق ورکړې، خو د هغې نه وروسته زوی خپلې ښځې سره څه وکړل او د خبرې حل څنګه راووتو. ډیره معلوماتي او په زړه پورې ویډیو تاسو سره شریکوم، په دې هیله چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ستاسو لپاره پکې ډیر زیات معلومات شتون لري او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. یو پلار خپل زوی ته وویل چې ته خپلې ښځې ته طلاق ورکړه. زوی ډیر زیات حیران شو چې اخر زما میرمنې داسې څه کړي دي چې زما پلار ماته وایي چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړه، ځکه چې دغه ښځې او خاوند د خپلې بچو سره ډیره په خوشحالۍ زندگی تیروله او دوی ښځې او خاوند به د خپل پلار هم ډیر خدمت کولو او په هر حالت کې به د الله تعالی شکر ویستلو او په سخت وختونو باندې به صبر هم کولو. خو پلار یې یو دم دغه ضد نیولی و چې باید ته خپلې ښځې ته طلاق ورکړي او دلیل به هم ورته دا ورکوو چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته ویلي و چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، نو باید ته هم خپلې ښځې ته طلاق ورکړي ځکه چې زه هم ستا پلار یم. زوی ډیر زیات حیران او پریشان و. یو اړخ ته د خپل پلار حکم او بل اړخ ته د خپلې ښځې او د بچو د مستقبل یعنی د آینده سوال. که د پلار حکم یې منو نو د خپلې ښځې او د بچو را روان مستقبل او آینده یې تباه کېدله، او که د حکم خلاف یې کو نو الله تعالی ناراضه کېدو. ځوان چې دا خبرې واورېدلې نو ډیر زیات حیران و. هغه وویل چې مفتي سره د هر مسلې حل موجود وي. فکر یې وکړو چې اوس ښه موقع ده چې مفتي ته ورشم او د دې خبرې معلومات وکړم. په همدغه ویره او امید کې د یو مفتي خواته ورغی. مفتي چې کله ځوان په ډیر پریشانۍ کې ولیدو نو پوښتنه ترې وکړه چې څه خبره ده، ته داسې پریشان غوندې معلومیږي، او د هغه په زړه کې د دې ځوان لپاره همدردي پیدا شوه. ځوان چې کله ټوله مسله مفتي صاحب ته بیان کړله نو مفتي صاحب ورته بیا وویل چې آیا نورې څه خبرې که پاتې وي نو هغه هم وکړه. نو په دې سره ورته ځوان وویل چې یوه خبره بله هم پاتې ده، هغه دا چې زما ښځه زما پلار ته حقه یعنی د تمباکو چیلم نه تیاروي. اوس تاسو ووایئ چې په دې کې زما لپاره شرعي حکم څه دی؟ آیا زه خپلې ښځې ته طلاق ورکړم او که څه وکړم؟ مفتي صاحب چې کله دا ټولې خبرې واورېدې نو ځوان ته مخاطب شو او ورته یې وویل چې څنګه تا خبرې وکړلې چې ستا پلار تا ویلي دي چې ابراهیم علیه السلام هم خپل زوی ته ویلي و چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي او هغه ورته طلاق ورکړی و. نو که ستا پلار د ابراهیم علیه السلام غوندې وي او ته د اسماعیل علیه السلام غوندې، نو بېشکه خپلې ښځې ته طلاق ورکړه، او که د هغوی په شانتې نه یې نو بیا هیڅکله هم ښځې ته طلاق مه ورکوه. په دې سره دغه ځوان ډیر زیات خوشحاله شو چې ماته د خپل سوال جواب ملاو شو او په ډیرې خوشحالۍ سره کور ته لاړو. دوستانو د دې واقعې شریکولو نه مې مطلب دا و چې ټول نه خو اکثره مشران خپلو کشرانو ته داسې خبرې کوي، نو په داسې مسایلو کې باید د مفتیانو او د دیني علماو سره مشوره وکړو او بیا د هغې نه وروسته د دین په رڼا کې فیصله وکړو. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. درسره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. که غواړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته واقعاتو او د نورو معلوماتو نه خبر وساتو نو زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بل نشان هم وهئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. ډیره مننه.